دوستانو سلام، وخت مو په خیر. زه مرهون مو د پښتو تاریخي متونو دریم درس ته ښه راغلاست وایم. یو پوښتنه چې تېره ورځ زموږ ډېر درانه استاد په جواهرلال نهرو پوهنتون کې د پښتو ډېر مخکښ او زحمتکش استاد ترسره کړې وه. په هغه پوښتنه کې د دوی تشویش دا و چې موږ کله چې د پښتو تاریخي متون تدریسوله نو مستقیم متونو ته تللو. د هغه دپاره زه دا لنډه توضیح پرېږدم. هغه دا چې موږ جناب خالق رشید صاحب په دې ښه پوهېږو چې متون باید مستقیم له متونو شروع سي، مګر کله چې د یوې ژبې متون یو چا ته تدریسوو تر هغه وړاندې مهمه ده چې د هغه چا په ذهن کې د دغه ژبې اصلیت څرګند سي. دا په دې معنی چې اکثره وخت دلته یو ذهنیت عام کړل سوی دی چې پښتانه یهود دي یا بني اسرائیل دي او دوی ته ځینې چپټرونه او کتابونه ورکول سوي دي چې همدا خبرې باندې ټینګار سوی دی. په دې اساس ما لازمي وبلله چې 4 مخکني درسونه د متونو څخه مخکې د پښتنو پر اصل او ریښه بحث وکړو، هغه وروسته متونو ته ننوځو. د نن بحث زموږ موږ پر د ژبو پر ویش بحث وکړي، د ژبو پر ورتوالي مو بحث وکړي او پر اریایي ژبه چې لومړنۍ ژبه مور ژبه یې اریک وه پر هغه مو بحث وکړي او د هغه څخه راوتلې 3 ژبې اوستا، سنسکریت او پښتو مو مطالعه کړې. نن 2 بحثه موږ یو ځای وړاندې کوو. یو بحث دا دی چې د آریانا، آریانا ویجا، آریانا ورشا او آریانا ورته کلمې دي او د هغه وروسته موږ دې بحث ته ننوځو چې په اوستا او سانسکریت کې د پښتو په اړه څه ویل سوي دي، یا د اوستا په کتاب او په ویدا کتاب کې د پښتنو په اړه څه ویل سوي دي. ځکه یو مهم بحث چې دلته موجود دی هغه دا دی چې موږ څنګه کولی سو چې پښتانه د خپلو ورونو ملتونو چې د دوی په څنګ کې اوسېږي د هغه په اساس باندې پیدا کړو چې دا د مجاوریت طریقه بولي. اوله بحث موږ د دې ځای را شروع کوو چې موږ د کلماتو خپلوي بحث در مخه درلودلی. په اول سر کې مو ویله چې دا ژبې په ویش کې په دې خاطر ژبې یو له بل سره نږدې یا د یوې کورنۍ بلل سوي دي چې د هغو کلماتو خپل په منځ کې یو خپلوي سره درلودله. آریانا کلمه چې آریه اصل ته وایي یا آریان نجیب پاکزاد ته وایي، د آر کلمه په اوسنۍ پښتو کې هم استفاده کیږي چې آر اصل ته وایي. موږ آر کلمې وایو، آر ویونه وایو، یو چا ته وایي ته له آر څوک یې. نو د آر کلمه چې د اصل په معنا ده اوس هم په پښتو کې ژوندۍ ده. بل د ویجا کلمه ده چې آریانا ویجا، یعنی هغه مځکه چې آریانو ژوند پر کوي. د ویجا کلمه اوس هم د جنوب په خلکو کې ژوندۍ ده او وایي چې د خدای پر اویجه یا د خدای پر ویجه باندې دا سړی نه پرېږدي، یعنې د خدای پر مځکه دا سړی آرام نه پرېږدي. ورشو خو بیخي عامه کلمه ده په پښتنو کې استفاده کیږي چې د کښت مځکې ته وایي او ورته لا ډېر لږ پیکه سوې د هغه مځکې ته وایي چې هلته دغه څارل کیږي. بل مهم بحث دلته دا دی چې بختي، بخت، پکهت، پشت، پښتون، پښتون، پښتون دا تقریبا سره هغه ورته کلمې دي. د دې استدلال له تاریخي اړخه دا دی لکه د کابل کلمه چې موږ ګورو چې اول د کا پل یعنی د کاګلي پل څخه اخیستل سوی دی. کا پل یعنی د پروړو پل، بیا هغه په کا پورا بدل سوی دی، د کا پورا څخه په کا پل بدل سوی دی او بالاخره دا په کابورا او کابل باندې بدل سوی دی. دغه د تاریخي لحاظ د نومونو اوښتون دا یو ډېره عامه او عادي خبره ده چې د افغانستان اکثره سیمې منطقې نومونه یې د پرلپسې او تاریخي اوښتونونو په پایله کې اوښتي دي. نو د بخت، بختي، بخت، پخت، پښتون، پښتون، پښتوس، پښتویس دا ټول سره ارتباط لرونکي کلمې دي چې د ژبپوهنې لحاظه موږ دې ته تاریخي تحول وایو. او د دې دلیل دا دی چې اوس هم پښتانه 4 ډوله تلفظ یوازې د پښتون د کلمې څخه لري. پښتون، 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 پښتون او پښتون 5 ډوله دغه تلفظ د پښتون اوس هم موجود دی. نو په دې اساس د بخت، بختي، بخت النصر دا ټولې کلمې یو له بل سره ارتباط لري او په مستقیمه توګه له پښتو سره ارتباط نیسي. زموږ دوهم بحث دغه لحاظه دا دی چې موږ چې همیشه د یو قوم د یو ملت هغه تاریخ را پیدا کوو، هغه ته همسایه هغه سره ارتباط لرونکي قومونه ګورو. یو مثال موږ د قرآن اعظم شان ورکوو چې قرآن اعظم شان په عربو کې په مکه مکرمه یا په سعودي عربستان، اوسني سعودي عربستان کې نازل سوی دی. هلته تر ډېره ځایه بحثونه د بني اسرائیلو، د یهودو، د نصاراو چې هلته اوسېدل د هغه قومونه دي او یو بل سره ارتباط درلودي. که څه هم چې یهود
د بني اسرائیل د عربو سره ډیر سخت په دې خاطر په ټکر کې و چې ولې اخرنی پیغمبر په دې کې راغلی دی، مګر نوم یې په قرآن عظیم شان کې هم د بني اسرائیل سته، هم د یهودو دسته او هم د نصاراو سته. نو په دې اساس موږ په آریانا کې چې دغه غټه منطقه ده چې اوسنی ایران، اوسنی هند او اوسنی افغانستان پکې شامل دي، چې دا ټول ایران یا آریان دي. تاسو یو شي ته متوجه اوسئ چې ایران دغه اوسنی نوم دا ایرانیانو غلا کړی دی، دا په اصل کې د دغه ټولې منطقې او د ټولې سیمې نوم دی. رضا شاه پهلوي په 1314 هجري کال کې د ایران نوم د پرژیا یا د پارس څخه په ایران مبدل کړي. په اصل کې دغه ټوله منطقه ایران ده. نو دغه ته چې هند ایرانین ژبې ویني دا دغه ایران دی، دغه ایران نه دی چې دا اوسنی دوی د ځان ته استفاده کوي. نو په دې اساس موږ ویلی سو چې دغه د آریانا 2 مذهبي تاریخي کتابونه چې ویدا او اوستا دي، په دغه کې د پښتو موقعیت چیرې دی. په ویدا ژبه کې اولین بحث چې را مطرح کیږي هغه د لسو قبیلو جګړه ده. په دغه لسو قبیلو په جګړه کې اولین نوم چې د کومې قبیلې راغلی دی هغه پکتوس یا پکتها دي، چې په دغه جګړه کې دغه بحث راځي چې دغه جګړه تر سره شوې ده چې اول نوم د پکتا دی، الینا دی، بهالانا دی، شیوا دی، ویشنانن دی، انو دی، درهیو دی، تورواشو دی، یادو دی او پورو. دغه 10 قبیلې وې چې دوی یو جګړه شوې ده چې اول نوم د پکتا پکښې کړي. دغه پکتا ډیر وخت په دغه کتابونو د اوستا او سانسکریت کې په بیلابیله توګه راغلي دي او بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده. رالف ټي ایچ گریفټن د راولاړ شوی دی د ویدا کتاب انګلیسي ته ترجمه کړی دی چې په 2 ټوک 13 مخ 9 برخه 19 سندره کې د پښتون نوم یا د پکتا نوم راځي، 2 ټوک 153 مخ 8 برخه 22 سندره کې د پښتون نوم راځي، 2 ټوک 260 مخ 8 برخه په اوله سندره کې د پښتون نوم راځي، او 2 ټوک 15 مخ 10 برخه په 21 سندره کې د پښتون یا پکهات نوم په پرلپسې توګه یاد شوی دی. یوه سندره زه دلته د استاد حبیبي په حواله را اخلم: ای اسونانو پر خپلو جنګي عربو سپاره سئ، پر خپل طلایي پلاس کښېنئ او هغه خلکو چې تاسې بډایان یاست، هغه مرستې چې تاسې له پکته او ادریګو سره وکړې، نو با بهرو له خپلو دوستانو څخه بیل شو. دلته تاسې د پکته نوم په دې یوه سرود کې وینئ چې د پښتنو له پاچا څخه یې مراد دی. یا په دې بله سندره کې: ای اندره ته ډېر لوی یې، له تا څخه غواړم موږ ته په یورې غواوې راکړه، لکه مدهپاتیتیا او نیپاتتیا چې 2 شاعران دي ته تیجې ورکړي، هغسې چې د کنوا ټبر او د اتراسادیوس شهزاده او پکته یعنی د پښتنو پاچا او د سوراجا ته دي چې ورکړي دي. نو دلته په دغه سرودونو کې تاسې د پکتا او د پښتون نوم په ډېر مستقیمه توګه وینئ، او دا د دې معنا لري چې د پښتنو پاچا و پکته، نو دا د دې معنا لري چې پښتنو دغه وخت کې خپل یو اداري تشکیل او اداري نظام هم درلودی. پښتون په اوستا کې هم یو جلا بحث دی، که څه هم چې دلته په مستقیمه توګه د پښتون بحث نه کیږي، مګر د بلحیکا چې بلخ د یو بخدي باختر ترمنځ تړون د پښتون او د دغه سره کیږي، نو په دې اساس د اوستا په بحثونو کې هم دا یو مهم بحث دی. له اوستا او سانسکریت وروسته دوهم مطرح بحثونه چې موجود دي هغه د پخواني یوناني مورخینو دي، چې اولین سړی چې په دغه اړه یې بحث کړی دی هغه مشهور یونانی مورخ یا جغرافیه پوه هیرودوت دی. هغه په خپل کتاب کې چې د ډیره مشهوره جغرافیه ده په هغه کې د پښتنو هیواد د پکتیکا په نامه یاد کړی دی، چې دغه اوسنۍ پکتیکا نه ده، چې د اندوس یا د عمود سیند پر غاړه واقع دي او خلک یې ډېر غښتلي او میړني دي. د دوی کالي پوستینان دي، وطني غشي او لندۍ او چړې په دود او جال کې باختري خلکو ته ورته دي. نو دا هغه دغه بحث دی. د څخه وروسته سکایلاکس یو یونانی امیر البحر د داریوش په دغه زمانه کې لخوا د بحیره عرب د غاړو د کشف په کار مامور شو. نو دی د کاسپیتروس لخوا د پکتیکا پر لارو اندوس ته ولاړ، یعنی اوسني امو ته ولاړ، او په کښتۍ کې سپور شو او بحیره عرب ته له دغې لارې اندوس ته ورسېدی. سکایلاکس په خپل سیاحتنامه کې د پکتیکا ذکر هم کړی دی چې هماغه د پښتنو پاچاهي و هلته اوسېدل. علاوه پر دغه هیرودوت د ارمنستان په 14 ستراپي کې هم پکتیکا راوړې
او د پښتنو هغه برخه ده چې د مخه موږ در وښوله او د پارتیا څخه غربي خواته تللي ول او هیرودیت یې په ارمانیا کې نوم او بیان راوړی دی. د یونان یو بل جغرافیه لیکونکي بطلیموس کلیډیوس هم د پښتنو هیواد پکتین یاد کړی دی. دوی وایي چې پکتین د پاروپامیزاد جنوب ته دی. دا ځای د پکتیانو مسکن دی، یعنی د پښتنو. بطلیموس چې تر هریدوت راوروسته د 2 میلادي پیړۍ په لومړۍ نیمایي کې ژوند کوي، په لوړ ډول د پښتنو هیواد راښیي او دا ښکاري چې په دغه کې هم د پښتنو شهرت په بینني دنیا کې ډیر و او دا قوم هر چا پیژنده. د ویدا پکهت د یونان د جغرافیوالو او تاریخ لیکونکو لخوا پکتویس ضبط شوی دی او دا معلومیږي چې دا تغییر د یوناني ژبې د لهجې او خصوصیت له پلوه دی. له دې څخه وروسته زموږ بل بحث په اسلامي دوره کې د بختي بحث دی چې د پیمانې په توګه د بختي اوښانو یادونه ده چې ډیره زیاته موجوده ده او اوس هم په بحثونو کې کله چې د هغه وخت پیمانې یادیږي نو بختي اوښان د مثال په توګه راوړل کیږي. نور یو بل بحث چې موږ په دغه اړه لرو هغه د اوسنیو مؤرخینو او جغرافیا پوهانو بحث دی چې د پښتنو په اړه یې کړی دی چې موږ به یې په یو بل بحث کې د خیر سره وړاندې کړو. دا زموږ دریم درس و. په څلورم درس کې به موږ د پښتنو دغه تاریخي اړخ بشپړوو او د پښتنو متونو ته په تاریخي توګه ننوځو. تاسو د لا ډېرو معلوماتو دپاره دا چې په ویډیو کې ټولې خبرې نه راځي د پښتو ادبیاتو تاریخ اول او دوهم ټوک د علامه حبیبي لیکنه دې ته مراجعه وکړئ چې مکمل معلومات به تاسو ته د پښتنو د آریایي بودن په اړه وړاندې کړي. موږ یو بل بحث په دې کتاب کې لرو او له هغه وروسته به د پښتو متونو ته مستقیم ورننوځو. سرلوړي، آباد او سوکاله اوسئ.